अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वैलुल लिलमुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़्सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन कल्ला इन्न किताबल फुज्जारि लफ़ी सिज्जीन वमा अदराक मा सिज्जीन किताबुम मरक़ूम वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन अम्मा बाद क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कुन फ़िद्दुनिया कअन्नक ग़रीबुन औ आबिरुस सबील व अयज़न क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अद्दुनिया सिज्नुल मुमिन व जन्नतुल काफ़िर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम चिज़ारी दल बद क़ुरआन हग़ कसान सुशू खुदे और रसूल चुमैन हग़नी कान सुशू इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम वाजिबुल क़दर ज़मादिर मुअज़्ज़ज़ व मुशर्रम मिलमनु दख़ाउ शालाक़ुना राग़लू द आखिर ज़माने द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखुल उम्मत चिमुंगो तासित अल्लाह
پدې دور فتن کې یو خپل عقیده را نصیب کړي د چې هغه عقیده کما چې جبرائیل علیه السلام د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دربار کې پیش کړه او ممتا عظیمه تحفه او ډالۍ ملو شو دی دور فتن کې اوس دا عقیده ساتل او د دې حفاظت کول قرباني غواړي مالی قرباني غواړي بدني قرباني غواړي عملی قرباني غواړي کردار غواړي محترم کنن منگو تاسو ګورو دا د فتنو دور دی زه د هر چا سره په هر څه موافقه کوم خو په دې خبره مخالفت کوم چې خلق وي دین ترقی وکړه دین په وړاندې لاړو دا خبره چا سره نه منم او نه مې منلې ده او نه په دې خبره کې حقیقت شته او نه به پکې راشي دین هغه دینو عقیده هغه عقیده وا اسلام هغه اسلامو چې کوم زمانه در جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغي د صحابه او داغي د تابعین او تبع تابعین په دور کې کوم اسلامو کوم عقیده وا هغه وا اوس چې څه پیش کیږي شاته به سرنګونه موجود وي ګوري د هر نبی ما په مخ کې جمعه باندې یو خبره کړې او تاسو ته بیا دي چې هر نبی او قوم ته الله لېږلې ناغه قوم ته د هغوی لومبه غټ نقصان مخې ته پیش کړي چې دې قوم کې دا قباحت دی دې قوم کې دا نقصان دی دې قوم کې دا بدی ده او داته اے د وخت پیغمبر زما داته وباسا هر نبی چې راغله ورونو کم قوم کمې ډلې د خپل پیغمبر د اقوال او احترام کړي د خپل پیغمبر پراوړي قانوني عمل کړي الله هغه قوم معزز او مبارک ګرځولې خدای ورته بیا انتظام کړي د دې عزت نډک انتظام او چې چا د پیغمبر د خبرې او د کردار خلاف ورزي کړي هغه غټ غټ قومونه الله ذلیل کړي دي او رسوا کړي دي محترمو د پیغمبر علیه السلام زمانہ دا محترمه زمانہ و سادهګۍ والا زمانہ و صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فصدق ایمان راوړو او خپل کردار باندې به نظر اچولو چې ما کې څومره کوتاهی ده زه د خپل کوتاهی اصلاح په کومه طریقې سره د نبی علیہ السلام نه وکړم حضور پاک علیہ السلام ورته فرمایي هغه به عمل وکړو چې اوسوک د هغه زمانه قریب خلق باندې اعتراض کوي بنګو تاسو به سره ودریب کو دغه مخالفت وکړو ټول جواب را کوي مخالفت وکړو او دا خبره ووري چې د هغه خلق ملګرته د الله د پیغمبر ملګرته ده او د هغه خلق مخالفت کول د هغوی کردار پوری خندا کول دا د هغه وخت خلق کارو کوم ته چې قران منافقان ویلي کوم ته چې قران بد کردار ویلي هغه وخت بم باز خلقو د پیغمبر د صحابه د کردار پوری خنداګانې کولې دی واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا
پدی آیات کریمہ کی اللہ جل جلالہ دے یو تفسیر دا مفسر دا قول مطابق اگا فرمائی دے کہ اللہ دا پیغمبر دا صحابہ نے دفاع کرے دا دفاع دا بلال نے دفاع کرے دا صہیب نے دفاع کرے دا عمار نے دفاع کرے دا اگی خلقوں نے دفاع کرے کم خلق جد مشرکین مکہ پا نظر کی ذریلہ ہو اللہ ہوئی اے پیغمبر سرگت مارا اے پیغمبرہ دا دی پا ملگرتے صبروں کا او دا دی غٹو خلق خبروں پر معیشون پروا مساتا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي دا کم خلقون نن ابل اورز زمن د مسلمانانو په خوره باندې هندوانو تجاوز کو سمو خیل دے د چا به یو قسم دفاع کول وسکی وی توفق پر اخلی د چا به مالی قربانی وسکی وی مال به لګی د چا به زان قربانی کول وسوی زان به قربانی کوي لیکن چند کسان چې د هغوی صرف او صرف د مسلمانانو په منځ کې نفاق اچولو غرض دی هغوی بیا د علماو په اقوالو اعتراض کوي وی دا مولانا صاحب د افغانستان د جهاد په دور کې چیرته تلو دا عالمان دي هغه وخت هم د امریکای خلاف جهاد مونږ جهاد ګڼلو دغه په یورپ کې ناس د یورپ تالی سټي مزدوران دا د لګو پیسو ګټون کې غلامان تاسې هغه وخت هم د یهودیانو په جولۍ کې پراته وئ تاسې چې یهودیانو ته لاړئ برطانیې ته لاړئ یورپ ته لاړئ هلته مو اعتراض وکړو په دې خبره باندې چې افغانستان کې زمونږ ژوند ګران دی هلته خلق اسلام پسند دي هلته د عمر قانون دی هلته اسلامی خلافت دی اے د انګریزانو غلامانو هغه وخت هم د دې منبرونو نه اواز د حق اوچت شوی او نن به د هندوانو خلاف هم اوچتیږي ان شاء الله